په لومړي ځل د پکتیا په مرکز ګردېز ښار کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د زڼغوځیو د پروسېس معیاري او مجهزه فابریکه جوړه او په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د پروسېس د دې فابریکې په فعالیت سره به د افغانستان په ځانګړي ډول د لوی پکتیا، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو زڼغوځي د پروسېس وروسته د نړۍ بازارونو ته د صادرولو جوګه شي. او اول فاز اوس افتتاح شد و فازونه نور هم بس فعاله ده او تقریبا په حدود 6 میلیونه ډالر د ټولو په دې هغه ابتدایي سرمایه‌ګذاري ده او فعلا دفتر چې دا کار یو څل 50 کسه دي اما ترجم تر زر کسو پورې د کسانو گنجایش ده. په تیر وختونو کې د سویل ختیځون د درې وړو ولایتونو د زڼغوځیو کاروباریانو د حکومت او پانګوالو په پرلپسې او مکرر ډول د دا ډول یوې معیاري فابریکې د جوړولو غوښتنې کړې وې. بیا به چې کوم پروسېس به ولته جوړ شي زڼغوځي به ولته میلیونه خاص کا پیسې به میته په کولې نتلې بیا ډېر افغانیونه نه پیسې سم په ملیار د روپۍ ولې دي دا چې په خپل دولت کې وی اله په خپل افغانستان کې په خپل ولایت کې په هغه کې یلته وی د مینه نه پیسې څوک نو شي نه د مولا یو تمیه خوله چې لا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د رحیم ګردېزی د زڼغوځیو د پروسېس فابریکې د پرانیستې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو په ترڅ کې دا ډول پانګونې د هیواد په ثبات، د خلکو په یووالي او اقتصادي وده کې اغېزناکې وبللې. د افغانستان 9 ولایتونه له هغې جملې په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زڼغوځیو لږ یا ډېر حاصلات کیږي. خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی.